अस्सलाम वालेकुम मशरानो कशरानो मोहम्मद इब्राहिम ख्याली वज़ीर पक्का मुसाखिल د بنو د کرک ترمنځ د تاسو سره مخاطب دی د ډومیل او د لتمر په منځ کې د چنغوس غاړې سره نږدې کورونه حال دوبۍ داغه داستان چې دی دا حاجی صمد خان ته ډالۍ مرحوم چې ډیر ننګ او د غیرت نه ډک و الله دا قبر د نور نه ډک کړي تا چې راکړلو اشنا د ځان اختیار تا چې راکړلو اشنا د ځان اختیار اوس به زه کړمه په بل ډول سینګار اوس به زه کړمه په بل ډول سینګار چې دوی نیمې ورځې وي او بیا فنا شي کاش چې هغه ننګیالي خو وای اوس نو په میژ باندې دا مالنډې نه کېدلای چې دوه نیمې ورځې وي او بیا فنا شي د باغونو په ګلونو څه اعتبار د باغونو په ګلونو څه اعتبار بل دستا په شان ګل به پیدا نشي بل دستا په شان ګل به پیدا نشي ډیر کری گنی ګلونه هر ملیار ډیر کری گنی ګلونه هر ملیار نه چند حص عقل خدای در ودرکو نه چند حص عقل خدای درو هم پلوری دی بشک و غفار هم پلوری دی بشک و غفار په قرآن کې خدای هر صدر ته ظاهر کړي په قرآن کې خدای هر څه درته ظاهر کړي بل بتا غوندې پیدا نشي نامدار په قرآن کې خدای هر څه درته ظاهر وي بل بتا غوندې پیدا نشي نامدار خامخا ژړی لغمه دې مجبور شي خامخا ژړی لغمه دې مجبور شي له خوښۍ نه دي ژړلی کوم یو خوار له خوښۍ نه دي ژړلی کوم یو خوار ستا د غم په خوند بل خوند ختلی نشي ستا د غم په خوند بل غم ختلی نشي گنیوی بلبل کنیوی بل خوند غنم او د جوار گنیوی بل خوند غنم او د جوار کتنه په دنیا هر څه گوادی کتنه په دنیا هر څه گوادی صفاتونه مې دې کړي دي بشمار صفاتونه مې دې کړي دي بشمار هم پتا مشول د دوا جهان خپلی هم پتا مشول د دوا جهان خپلی زدتا پسر غنی شوم هم مالدار زدتا پسر غنی شوم هم مالدار د ګلونو سپروا په بورګانو د ګلونو سپروا په بورګانو بورګانوي د ګلونو پام تدار بورګانوي د ګلونو پام تدار اوازونه د بلبلو که خواږه دي اوازونه د بلبلو که خواږه دي دا به وای د خیالي خواږه اشغار اوازونه د مرغانو که خواږه دي دا به وای د خیالي شاعر اشغار دا به وای د خیالي خواږه اشغار
دا و هغلی مرحوم شهید صمد خان ته ډالۍ چې الله دا دواړه جهانه ښکلي کو دا جهان یې انشاءالله په غیرات تیر کو وا جهان د الله په غیرات کو آمین